ګرانو دوستانو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. زموږ نننی درس په دې اړه ده چې څنګه کولی سو یو فلاش یا یو اس بي ډرایو بوټیبل جوړ کړو. دوستانو بوټیبل چې ده دوستانو، اول موږ یو یو اس بي ډرایو یا فلاش بوټیبل جوړوو. کله چې موږ تاسو وغواړو خپل کمپیوټر کې یا د بل چا کمپیوټر کې د فلاش یا یو اس بي له طریقه انسټالیشن د وینډوز وکړو، نو موږ تاسو باید اول خپل فلاش یا یو اس بي ډرایو بوټیبل جوړ کړو، ترڅو د فلاش له طریقه یا د یو اس بي له طریقه موږ تاسو وکولای سو وینډوز انسټال کړو. نو دا کار موږ تاسو په دوه ډوله باندې کولای سو. یو د سی ام ډي له طریقه کولای سو او بل د پاور آیزو یا الټرا آیزو سافټویر په واسطه باندې موږ تاسو کولای سو خپل یو اس بي ډرایو بوټیبل جوړ کړو. نن موږ په کومه طریقه باندې کار کوو، هغه د الټرا آیزو سافټویر له لارې موږ تاسو خپل یو اس بي فلاش یا یو اس بي ډرایو بوټیبل جوړوو. نو اول دوستانو موږ تاسو راځو الټرا آیزو سافټویر خلاصوو. دوستانو الټرا آیزو سافټویر خلاصوو دوستانو. نو موږ تاسو دوستانو راځو اول الټرا آیزو سافټویر خلاصوو. دا الټرا آیزو سافټویر د دوستانو دا خلاصوو. دوستانو کله چې دا خلاص کو، موږ تاسو باید د وینډوز ایمیج یا هغه فایلونه چې موږ تاسو غواړو په خپل یو اس بي ډرایو کې رایټ کو، هغه باید اول دلته موږ تاسو اوپن کو. دوستانو نو د دې په خاطر باندې اول راځو فایل مینو ته، اوپن باندې کلیک کوو او هغه د هر وینډوز ایمیج تاسو لري او غواړئ فلاش کې رایټ کړئ او خپل یو اس بي ډرایو بوټیبل جوړ کړئ، هغه ایمیج باید دلته اوپن کړئ. نو زه راځم دغه د وینډوز 10 ایمیج ما سره ده، دا غواړم خپل فلاش کې بوټ کړم، دې باندې کلیک کوم او اوپن کوم یې. دوستانو دلته د وینډوز هغه ټول فایلونه دوستانو خلاص وو. اوس موږ کولی سو دا خپل یو اس بي ډرایو کې رایټ کړو. دوستانو نو په دې خاطر باندې چې موږ غواړو خپل یو اس بي بوټیبل جوړ کړو، راځو بوټیبل مینو ته، دلته دوستانو رایټ ډیسک ایمیج باندې کلیک کوو. دې باندې سم کلیک واخیست. دوستانو دلته ډیسک ډرایو، هر یو اس بي ډرایو چې تاسو له کمپیوټر سره وصل کړی وي، که یو وي د یو نوم راځي او که ډېر وي د ډېرو ټولو نومان راځي. دلته اوس فعل حال زما دوستانو یو فلاش وصل ده ورسره کمپیوټر سره او یو هم ایکسترنل هارد ډیسک ده. دوستانو نو دلته دوستانو کلیک کوو، دا تاسو وینئ. دوستانو یو هارد ډیسک ده سیګیټ په نامه، چې هغه 1 ټي بي ده یا 1000 جی بي، او بل هم سم ډیسک یو دغه ده یو اس بي ډرایو ده 4 جی بي. زه دا یو اس بي ډرایو انتخابوم. دوستانو په دې کې غواړم دا د وینډوز فایلونه رایټ کړم یا دا یو اس بي ډرایو غواړم چې بوټیبل جوړ کړم. دا مې انتخاب کو. دوستانو بعد له راځي په رایټ باندې کلیک کوئ چې دا فایلونه ستاسو یو اس بي ډرایو کې رایټ شي یا هم بوټیبل جوړ شي. رایټ باندې کلیک کوو. دوستانو دلته تاسو ته یو میسج درکوي، why are you sure you really want to continue. دلته یس باندې کلیک کوو. دوستانو اوس هغه د رایټینګ کومه مرحله چې ده هغه شروع کیږي. اول که چیرته زموږ تاسو فلاش یا اس بي ډرایو کې څه فایلونه وي، هغه له منځه وړي، فارمټ کوي او وروسته له هغو د رایټ پروسس شروع کیږي. دوستانو دلته تاسو په فیصدي باندې هم ښیي. دوستانو او بل دا پروګرس بار څه ده دا هم شروع کیږي. دوستانو دا باید تر اخره ورسیږي چې زموږ تاسو ډیسک مکمل ډول باندې رایټ شي. دوستانو دلته دوستانو تاسو وینئ سٹارټ رایټینګ شروع شو. دوستانو او دلته پروګرس بار هم شروع شو او دلته موږ تاسو په فیصدي باندې هم ښیي 100% دا کار وشو. دلته موږ تاسو ته سپیډ ښیي. دوستانو
او دلته هم وخت دی چې څومره وخت کې دا رایټ کېږي دوستانو. نو منتظر کېږو دوستانو تر څو دا مرحله ترسره شي. البته دوستانو کله چې تاسې غواړئ یو USB ډرایو بوټیبل جوړ کړئ یا باید له تاسو سره د کوم وینډوز چې غواړئ بوټیبل یې کړئ خپل USB ډرایو کې یا باید د هغه ایمیج له تاسو سره وي او یا که ایمیج نه وي CD د وینډوز باید تاسو سره وي چې د هغه کوم فایلونه چې دي هغه تاسو کاپي کړئ الټرایزو ته او وروسته له هغو بیا تاسو کولی شئ چې هغه فایلونه USB کې یا فلش کې رایټ کړئ دوستانو. ګورئ دوستانو 9% تکمیل شو، نور هم مخکې روان ده. دا باید 100% تر دې ځای پورې دا پروګرس بار ډک شي او دا فیصدي هم باید 100% شي. موږ تاسې منتظر کېږو تر څو دوستانو دا مرحله مکمله شي او زموږ تاسې USB ډرایو بوټیبل شي دوستانو. رایټینګ مرحله روانه ده دوستانو، 25% مخته تللې ده. دا لږ زره وخت نیسي دوستانو ځکه چې د وینډوز فایلونه زیات دي، دا ټول باید رایټ شي دوستانو. موږ تاسې باید حوصله وکړو تر څو دا مرحله ترسره شي. او زه دوستانو دا ریکارډ ورته سټاپوم تر څو دا یو څه مخکې لاړه شي. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. ګورو دوستانو چې د رایټینګ یا بوټینګ مرحله 98% ته ورسېدلې ده، تقریبا په خلاصېدو ده دوستانو. نو ما ریکارډ پاس کړی و دوستانو په دې خاطر باندې چې زموږ تاسو وخت ضایع نه شي او دا ریکارډ حجم زیات نه شي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دا پروسه تکمیلیږي ما ریکارډ سټاپ کړی و دوستانو، پاس کړی مې و. نو تقریبا دا مرحله په خلاصېدو ده. تاسې وینئ دوستانو تقریبا 3 ثانیې وخت پاته ده چې دا مرحله خلاصه شي دوستانو. اوس ګورئ دوستانو دلته موږ تاسو ته مسیج راکړو چې the device is busy, please close all running applications, click on OK button to retry. نو اوکې باندې کلیک کوو دوستانو. زموږ تاسې د بوټینګ یا رایټینګ مرحله خلاص شوه دوستانو. نو دا و د بوټیبل USB جوړولو طریقه دوستانو. خدای دې وکړي چې تاسې به زده کړي وي. تر بل درس او بلې ویډیو مو په الله پاک سپارم. ښه وخت، الله مو مل شي.